افسانه امتحان. مزه بچي مزه، سکول ته مزه، هلته ډزې وي. وګوره دا سپینې جامې به دې په وینو تکې سرې شي. د ډزو اواز راځي. مه وایه بچي سکول مه وایه. هغه چې اوس هم سحر راوځي او په خپلو کوڅو کې سکول ته روان ماشومان وویني نو په یوه ساه ورته لګیا وي. بیا وایي زما زوی ته ووایې چې څومره ډېرې ورځې وشوې، ته د سکول نه ولې نه راځې؟ سکول نه راشه که نه، بس کړه. ما ورله هغه د وینو جامې هم وینځلې دي. دا امتحان نه ختمیږي. دا پرچې څومره دي؟ بچیه تا ته څه پته شته؟ سر ته ورله ووایه که نه. ورته وایه د مور یې یاد شوی دی، نوی لنچ باکس مې ورله هم اخیستی دی، تور بوټان مې ورله هم اخیستي دي. دا خو ډېرې ورځې وشوې. دا څومره امتحان دی؟ دا څومره پرچې دي؟ او بیا په کوڅه کې په ژړا شي. زه چې سحر د جومات نه راځم نو دا راوتې وي او د ساخت مال پورې په کوڅه کې ولاړه وي. چې ماشومان سکول ته لاړ شي نو دا په کوڅه کې یوازې ګرځي او کله یو کور ته سر ورښکاره کوي او کله بل کور ته. پلانې ستا زوی سکول ته تللی دی؟ کله به راځي؟ زما زوی خو دومره ډېرې ورځې وشوې نه راځي. وایي چې امتحان یې دی نو دا ځل به ټول امتحان په سکول کې تیروي. زما بچی به ډاکټر جوړیږي. هغه ډېر قابل دی. هغه هر وخت وایي چې مورې زه به ډاکټر جوړیږم. او بیا د ځان سره وایي او که نه ډاکټر جوړېدل خو دومره آسان نه دي. پرېږده چې سبق ووایي کور ته به راشي خو چې امتحان یې ختم شي بیا به یې په ډېر غټ کالج کې داخلوم چې د ډاکټرۍ دپاره سم ډېر سبق ووایي او سم ډېر لوی ډاکټر ترې جوړ شي نو د خلکو علاج به کوي. زه به ورته وایم چې زویه پیسې به نه اخلي، مفت علاج به کوي. په دې خبرو کې ماسپښین شي، د سکول چټي وشي، ماشومان چې په کوڅو کې راښکاره شي نو دا بیا ورمنډې کړي. هر ماشوم نه تپوس کوي سکول کې خو ډزې نه وي؟ زما بچی خو رانغی. تاسو ولیدو که نه څه یې ویل؟ امتحان به کله ختمیږي؟ واړه کورونو ته ننوځي، کوڅې بیا خاموشه شي او دا بیا یو یو کور ته سر ورښکاره کوي او تپوس کوي پلانې ستا زوی راغی؟ سکول کې خو ډزې نه وې؟ سپینې جامې خو یې په وینو سرې نه وې؟ ما د خپل بچي هغه وینځلي دي او بیا د ځان سره لګیا شي چې دا امتحان ولې دومره اوږد دی؟ دا امتحان به کله ختمیږي؟